السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه چې تاسو د کتې شه دا ولاړیو په ملکان کې او خاص ته ملکان چې کم ټنل دی دا غي سره دا ویډیو ان شاء الله تاسو سره شیر کو. امید دی چې تاسو به خوښ شي او ډولکی مار او باجمار راغلی ته او بس دا خلک انجوای کوي. ماشاءالله موسم هم ډیر زبردست دی, باران شویم دی او امید لرو چې نور مو شي. دا وخت زموږ سره مرګري موجود دي, دا غوي نه هم تاسو کو چې دا غوي ست تاثیرات دي او سوال غواړي د موسم باره کې او د یو د جمعې ورځ چوټي د دې باره کې چې غوي س اکټیویټیز دي. دا وخت زموږ سره یو ورور موجود دی, ګورو چې د څه تاثیرات دي, د نامه څه ده, د کم ځای دی او څه ویل غواړي, څه میسج ورکول غواړي مسافرو دپاره که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو څه نامه ده؟ ساما. ښه جي, د کم ځای که خیر سکاکوټ. ښه, تاسو ډایلي راځئ لکه مطلب دا هره جمعه راځئ دلته انجوایمنټ دپاره که نه کله نا کله؟ مونږ خو هره جمعه راځو, چکر یې مه کوو, دلته راځو هر جمعې د کشاندې ګڼې او د کشاندې ماحول ګرم او څه میسج ورکول غواړئ, تاثیرات هم څه دي؟ ماشاءالله نن خو موسم هم ښه زبردست دی, باران هم وشو. یو ملکند دی زموږ د ایریا کې مردان ملکند کې غونډ کنه, نو غونډ خلک چې دی د شي باندې راځي چکر مکرله او نور د خلکو د کار روزګار او روزانه کار لدی جمعې په چوټي چکر مکرله خلک راځي, مرګري دی غونډ یو ځای راځي نه دی کو نه او د زړه بلاس پکې دلته وباسه ډول سورنې سره که نه همداسې به صرف تماشې دا نور مرګري دوی دا شغل مې لګي, مونږ دا کار نه کوو, پاسې ولاړ یو هغې لپاره. ښه صحیح. نور مسافرو له څه میسج ورکول غواړي, څوک رشته دار مسافر شته که نه؟ بس ولې نشته, ورور هم شته او نور دنیا کسان دي, ماماګان هم دي, غونډه کوي چې ښه ملا لري دوی کار مار کوي, دوی الله پاک قیمت ورکړي دوی له, بس نور څه دي دا کوي. موږ له پکار دي چې ګزاره کوو ځکه دلته ډېره ګراني ده که نه؟ ګراني خو دا کوي چې پېټرول هر څه ګران کړی, موږ موټرسایکل یې اخیستی, موږ نه تباهي کړې ده, غریب کس یې بیخي تباه کړی دی. شهباز شریف د دې حکومت خو بیخي یې کاره شوی دی. بیګا پېټرول زما خیال نور هم ګران شي, لس 15 روپۍ نور ګران کا, 248-50 ته ورسوله. نو بس دا دوی چې ګران هم کې بیا به مونږ خیر د ګرځو دا کشان دی, دا چې کار غلط کړی ده, ګران ډېره ګراني کړې ده. ګورمنټ له څه میسج ورکول غواړئ دلته څه فیسیلیټي وکړي د سیلګرو له, ځکه چې ډېر هره جمعه دلته ښه کاپي ګڼئ پکار ده چې لځي. بس ځکه وایو چې ملکن د لنډ ایریا کې یو پارک مار جوړ کړي, مونږ خو ځکه چې هغه دی نور خو پکې څه نشته, نور غوړ سم موسم دلته ښه خپلې برابرې, نو حکومت ته مونږ څه وایو هغوی دې طرف ته توجه هم نشته که نه ډېر. زما خو خپله دا رایه ده او خپل تجویز دی چې دلته لایټینګ سیسټم وکړي, ځکه چې ګرمي ده او د شپې هم د مرګري راځي که نه, نو ماښام مانځه نه پس بیا دلته تیاری, نو دا مجبورا ځي, چې په دې کې لایټینګ سیسټم وشوي نو انشاءالله زه یم چې بیا به ټوله شپه دا خلک ناست. نو ټوله شپه خو خلک ناست دي, خلک کورونه هم ځي, کورو ته هم ځي, دا هم ګورئ که نه. دې کې دا خبره نور کېدای شي لایټینګ کېږي او دلته به لایټینګ چېرته کېږي, کم ځای کې پورې به کوي. حکومت وغواړي هر څه کړي, نو حکومت کوي نو بیا کوي شي. ډېره مهرباني وروره, ډېره مهرباني. الله دا وخت زموږ سره یو بل ورور موجود دی, راځئ ګورو د ده سره خبرې کوو چې د څه فرمایش دی او څه ویل غواړي او څه تاثیرات دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه حال, نامه دې څه ده؟ زما نوم داود دی, تاسو ښه یې؟ خیر دی, شکر دی. د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ د ساکوټ سره. ښه, څه ویل غواړئ د موسم باره کې؟ باران هم وشو, موسم ډېر زبردست دی, دا ګڼم ده, ډول سورنم دي, هډوکي به د تازه کوئ که نه؟ هډوکي تازه کولو له خو نه یو راغلي, خو بس انجوای کوو, دا ټول خلک راغلي دي او دا یو قسم له زموږ د جمعه چې کومه ده دا زموږ د انجوای ده. دغه یو د جمعې ورځ ته کتنې نو بس دی یو د کتنې نور غوار سړی په کار کې مصروف وي بیا هم چې د ماسپښین مونځ وشي نو د کوره راپټېږو چېرته پلار راته څه کار په حواله نه کړي. بالکل په سهار کې خو موږ ته ټایم نه میلاوېږي, موږ په خپله دغه مونځ ته بس فارغ شو چې بس انجوای وکړو اوس دلته.
رات دي سي بس سب وایو بس دا موسم داسې دی چې له بالکل لکه چکر ته برابر دی او بله ګرمي ته بیا سړی نه روزي جنوري مسافرو ته څه میسج ورکول غواړئ 100 کروڑ بای مسافر شته ولې نه زموږ په خپله ټول مسافرونه چې کم دي نه موږ به هغوی ته دا میسج ورکړو چې الله هم خوشحاله ساته او به زموږ دا انجای داسې ده چې لکه ستاسو انجای ده دا ویډیو موږ سپیشل د مسافرو دپاره دی ځکه چې هغوی ګوري که نه بهر ملکونه ولې نه مسافرو ته موږ ټولو ته دا میسج ورکوو چې تاسو مه خفه کېږئ الله خپل وطن ته راوله تاسو به هم انجای وکړئ زموږ په شان دی د خیره سره انشاءالله لکه سخته خو به برداشت کوو خامخا بالکل ولې نه دا خو به کې راځي صحیح شو. یو جهان مننه الله پامان مینوالو دا وخت زموږ سره حمزله خان موجود دی رقم تعلق چې تغبایه سره دی او راځئ چې د ده سره یو څو خبرې وکړو ګپ شپ ورسره ولګو چې د دوی څه تاثرات دي څه ویل غواړي. وعلیکم سلام. څنګه حال دی حمزه بھائی؟ خیر دی جی تاسو ښه؟ شکر دی. څه پوزیشن دی تاسو ډیلی هر جمعه لکه مطلب دا دلته راځئ که نه چېرته ډېره موده پس؟ نه جی دا یو څو ورځې ډېره ګرمي وچلېده نن دا موسم هم خو پرون هم باران وشو د ملګرو ویل چې د مازدیګری به ملکڼ کې تېر کړو موسم خو نو ځکه نن دلته رالو جی. ښه بس موسم خو ماشاءالله ښه دی بل دا ډول سورونه ورسره هم دي انجوایمنټ هم شروع دی هلکان خپله موج مستی کوي او دې باره کې ستاسو څه خیال؟ یاره جی ښه خبره ده خلک خپل روزګارونو کې بیزي او نور هم بلا مصروفیات دي جمعې ورځ دا یو مازدیګری سړی ښه تېر کړي نو ذهني سکون انسان ته میلاو شي جی. صحیح او تغبیه مشهور څه دي؟ تغبیه خو مشهور جي کباب دي او دغه کنډرات دي دغه مشهور دي جي. ښه جي ښه. نور څه میسج ورکول غواړئ مسافرو ته؟ مسافرو ته دا ویل غواړو چې خدای دې ښه ساتي او خدای زموږ دا وطن آباد کړي چې بس دلته به خپل وطني او خپل کار روزګار او مزدوري کوي. یو جهان مننه یو جهان. دا شور ډېر دی جي ستاسو دا خبره مې وانه اورېده. ویم یو جهان مننه. ټیک ده جي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. الله پامان الله پامان. छोटा था बस वो दे 50. La bala más basura. हाँ? La bala más basura. No, 25 रुपए. ما ته وګوره په دې تاسو څه واچوله؟ हाँ, पदी माल न مرچکه. او نور څه؟ او وینه له پکې رخه دا نه خراب او پیدا. نیمبو دې په تا واچو؟ اه لیمبو داره. یخچال. بلم دی تازه. بس. دا وخت موجود یو په جبن کې ابشار کې او مونږ خو ډېر په غټ امید راغلو چې به اوبه به ډېرې زیاتې وي مونږ به ستاسو سره د ابشار دا ویډیو شیر کړو او تاسو به یې خوښه کوئ سپیشل د مسافرو دپاره کوم چې زموږ وروڼه دوبۍ سعودي قطر یا نور داسې خلیجي ممالک کې دي خو څه ووایو د نصیب خبره ده د هغې وجه دا ده چې اوبه ډېرې زیاتې کمې دي که نه حالان کې باران شوی دی نن هم بیګا هم مونږ امید دا کوو چې مونږ به راشو ابشار اوبه به ډېرې زیاتې وي نو ستاسو سره به یې شیر کړو خو کوشش به کوو انشاءالله چې څه ستاسو نصیب دی او د کاتو نو بس هغه به سره شیر کړو دا زموږ سره ابوبکر خان هم ولاړ دی او راغلی انشاءالله ستاسو سره د ابشار دا ویډیو شیر کوم لږ واړه پکې نه وي یاره یو ښکلی ویو ده کومه چې موږ ستاسو سره شیر کوو. السلام علیکم مینوالو یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب یو دا وخت زموږ سره عبدالرحمن بھائی موجود دی کوم چې تعلق د مردان سره لري راځئ د ده نه هم د یو څو حال احوال تپوسونه کول غواړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی صحیح عبدالرحمن بھائی څنګه حال دی؟ خیر دی شکر تاسو ښه تاسو تعلق مردان سره دی؟ یا وا مردان کې کومې سټي سره؟ بغداد کې حاجي بغدادي سره. څه ویل غواړئ موسم باره کې څه ویل غواړئ؟ بس ماشاءالله ویدر خو ډېر زیات ښکلی دی او ډېر هم انجوای وکړه چې رالو دلته او ډېر لږ ټایم له رالو خو ښکلی اړو سکون هم انشاءالله حاصل کړو ډېر ښکلی او بل دا چې ډېر ښکلی پروټوکول هر یو شیز چې کوم دی مو دغه دی هر یو شیز چې کوم دی شته
خو زه صرف یوه خبره کول غواړم چې دا سو دې کیمرامین ته ووایې دا لکه دا ټول کچرې مچرې دلته ټولو غورځولې دي نو چې لکه دې نه مونږ پرهیز وکړو ځکه چې دا ډېر ښکلی ځای دی او د الله قدرت چې کوم دی دې ځای ته دغه دی خو دا ډېر خلک راشي لکه دا مونږ هم پخپله هم چې کوم دی داسې د هر یو شي زه غورځو او بیا یې لکه دغه نه کوو نو دې نه مونږ له احتیاط کول پکار دی چې لکه دا کوړډان ډېر زیات دلته ګندګي پیوړو ده او دې نه چې کوم دی مونږ دغه وکړو نو ډېر زبردست ویدر دی او ډېر ښکلی موسم دی او ملګرو مې انجوای وکړه او مونږ ټول چې کوم دی راغلي ډېر پرسکون ماحول دی عبدالرحمن بھائی تاسو چې کوم پوینټ مونږ ته نوټس کې راوستو یقینا چې دا زمونږ په ظلم خفګان راشي خو د پښتو متل دی وای چا وای په خپله وای ګیله سله ده بله دا ټول زمونږ د دلته څوک باری نه راځي مونږ ټول پښتانه راځو او بس یو ځای کې نو بل ځای کې نو دا ګن ولو دا چار پیره دا ګن دی نو دا خو زمونږ د سیلګري ځای دی که نه سیاحتي مقام دی او چې دا مونږ په خپل لاس تباه کړو نو انګریز خو دی له نه راځي نه څوک بلز نه راځي نه د بارمن نه څوک راځي دا صفا کی خو د هغوی معمولي ځای صرف پکې شینوالي مونږ ورته ټیکټونه الو ځو یاره بای سویزرلینډ خو مسله دا ده چې مونږ په خپل لاس تباه کړو او ډېر ښکلی میسج تاسو ورکړو او بل دا چې ستاسو نصیب د هغې وجه دا ده چې اوبه نن ډېرې کمې دي نور کله دا ډېرې زیات دي او ډېره مزه کوي او نور څه مسافر ته څه میسج ورکول غواړئ بس جی مسافرو ته خو دا میسج ورکول غواړو چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او چې هر ځای کې خو خوشحاله اوسئ ځکه چې مسافري ډېر ګران کار دی او بل دا چې مسافر د یو دغه نه باري خو یو کس چې کوم دی ټول کور پې راحت کي نو یقینا چې مسافري ډېر ګران کار دی او ټول مسافرو ته چې کوم دی دا ډالۍ چې هغوی دې هر ټایم خوشحاله اوسي بس پړ دې غم نه پرېږدي ډېره مهرباني ستاسو عبدالرحمن بھائی پویټرۍ سره یا سنګینګ سره څه شوق شته که نه نه جي نه دې سره مو داسې شوق نشته جي جی ښه یو جهان مننه الله دې خوشحال لره آباد لره او تل خوشحاله اوسئ الله پامان السلام علیکم دا وخت مونږ وجود یو ولاړ یو په جبن کې د ابشار سره توقع خو هم ډېره زیاته وه ځکه چې باران هم شوی و مونږ وی چې اوبه به ډېرې زیات نو ابشار لکه نارمل روټین کې چې څنګه یې مونږ وی د هغې نه به زیاتې اوبه مزه به وکړي خو د الله کارونه دي او بیا د الله نه پس واک اختیار چې دی نو دا بره چې ناست دي دا چا چې ډیوټي ده په دې ګیټونو د هغوی دی نو بس هغوی نه غواړي چې اوبه زیاتې دغې شي په دې کې هم د هغوی څه دغی خبرې فلحال ډېرې دي خو یو ورور راسره ولاړ دی دوی نه به تپوس کوو چې دوی نامه څه ده او تعلق د کوم ځای سره ساتي سلام علیکم وعلیکم السلام وروره ستاسو نامه څه ده جی زما ثناءالله نوم دی ثناءالله وروره تعلق مو د کوم ځای سره دی جی زمونږ تعلق نوشهره سره دی ګاو پیرپیایي ښه جي ښه څه ویل غواړئ د موسم باره کې موسم خو ماشاءالله ډېر ښکلی دی او ډېر مزیدار ځای دی ماشاءالله اورئ ها نور ژوند کې څه کول غواړئ مصروفیات هم څه دي سبق وایه څه کار روزګار کوئ او جی مصروفیات خو مو دا دي ایجوکیشن کوو دا سبق وایو او انشاءالله چې الله پاک نه مو ډېر زیات امید دی مخکې ژوند کې او جی صحیح او بدنصیبي ستاسو دا ده چې تاسو راغلی ډېر لرې نه خو اوبه ډېرې زیاتې کمې دي دا چې بیا تاسو دغلته ولاړې هم به تاسو وچ نه پاتې کېږئ دا دونه های پریشر کې او هغه ابشار هغه دغه کوي خو بس تاسو نصیب خبره ده نو بس جی مونږ له خو دا پته نه وه بس د ملګرو وی چې بس وځو نو بس مونږ دې خوا را روان شو نور خو بس د الله پاک کارونه دي اوبه کمې دي دې کې خو زمونږ څه دغه نشته دی په دې کې به زمونږ خیر بلکل جی دې کې به زمونږ خیر وي نور ورونه بیگان څوک رشته دار مسافر یا هغوی له څه میسج ورکول غواړئ یا هسې مسافرو ته میسج بلکل مونږ خو جی میسج ورکول غواړو ښکلی ډېر مزیدار ځای دی او لاره ماره هم ډېره مزیداره ده نو بس چې څوک کتل غواړي نو بس را دي شي او مسافرو ته خو هم زمونږ ډېر سلامونه دي الله دې ښه ساتي اورئ صحیح الله دې په خپل محنت کې هغوی هم کامیاب کړي او یو جهان مننه څه دې په زړه ارمان دی څه میسج ورکول غواړئ زموږ د مسافرو ته څه شعر ټایپ شو شاعري شوه یا مطلب سنګینګ شو څه ویل غواړئ نو بس جی مونږ ته خو شعرونه داسې نه راځي خو تاسو ووایئ که نه نو بس یو شعر به ووایو چې ډالۍ کوي زموږ مسافرو ورونو ته یې ډالۍ وایي چې غني خان بابا یو شعر دی چې سجدې اوس غواړې ته به هورې غلمان بیا راکوي سجدې اوس غواړې ته به هورې غلمان بیا راکوي ما ته په پټ مخ نه لیدلې شان سودا راکوي واه 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 ډېر زبردست مننه جی مننه او دلته مې زړه ته رانږدې یو ښکلی نه راکوي دلته مې زړه ته رانږدې یو ښکلی نه راکوي مړ په ارمان شم ځکه هورې بیا او یا راکوي او بل شعر دی چې
منم چې هلته به سزا د څه ګناه راکوي منم چې هلته به سزا د څه ګناه راکوي دا غریبي سزا په څه د دې دنیا راکوي او دا زوړ جنت خو پاتې شوی دی زما د بابا ماله بدله کې اوس میراث د خپل بابا راکوي بس زبردست زما خیال چې ښه ګهره عاشقي کړې ده او عشق پاتې شوی دی همداسې ده که نه سره بالکل جی بالکل عشق کې لکه ناکام یې که نه کامیابي دې ترلاسه کړې ده بس نه کامیاب یم شکر دی کامیابي لکه ترلاسه شوې ده لکه کامیاب عشق یې ناکامه نه بالکل جی کامیابی ترلاسه شوې ده ناکامه شوي نه وه بس دې کې د الله تعالی طرفه به ډېر خیر وي که نه چې راز به بالکل الله پاک به یې کامیابه کړي مینوالو دا و زموږ سره ثناء الله به یې کم چې راغلی و ډېر لرې نه او بس تاسو نه غواړو اجازت د الله په امان